بسم الله الرحمن الرحیم. د هضمي سیستم فارماکولوژي کې اوس موږ راځو PPI ته یا پروټون پمپ انهیبیټر درمل. دلته په عکس کې تاسو وینئ چې اومیپرازول ده، دا هم د PPI د درملو څخه یو درمل ده. دوی ته ځکه PPI ویل کېږي چې دوی د پروټون پمپ انهیبیټ کوي یا یو پمپ ده وروسته په تاثیر د میکانیزم کې دوی وایي هغه بلاک کوي، یعنی هغه خپل کار ته نه پرېږدي، نو ځکه دوی ته PPI ویل کېږي. یو له ډېرو مشهورو درملو څخه دي چې بیخي په زیاته کچه باندې کارول کېږي. لکه څنګه چې په بله مخکینی ویډیو کې موږ هم ویلي وو چې 6 عمومي حالات دي چې په هغو کې د هضمي سیستم کې موږ درمل کاروو، چې له هغو څخه یو پیپټیک السر یا د معدې زخم ده، MSH ده یا نازیا وومیټینګ ده استفراغ، او بل چې ده ډایریا ده یا اسهال، کانسټیپیشن یا قبضیت، IBS IBD. اوس راځو موږ پیپټیک السر باندې تر اوسه پورې خبرې کوو. په تیر شوي لیکچر کې موږ هغلته د H2 بلاکر یا هیستامین 2 اغذي انتاګونیستو باندې خبرې وکړې چې غلجمنین فیموټیډین ده، رینیټیډین ده، هغه هم په پیپټیک السر کې کارول کېږي. نو په هغې ویډیو کې مو د H2 انتاګونیست په اړوند باندې خبرې کړي دي. اوس راځو PPI ته. دویم درمل له هغې جملې نه چې په پیپټیک السر کې یا د معدې په زخم کې کارول کېږي هغه PPI ده. اوس راځو په دې باندې بحث کوو. اوس راځو د دې درملو د تاثیر میخانیکیت ته چې په کوم میخانیکیت باندې دوی تاثیر کوي، یعنی میکانیزم د تاثیر سره کم ده. کله چې موږ نوموړي درمل د خولې له لارې نه واخلو نو دوی معدې ته ځي. په معده کې دوی نه خلاصېږي ځکه موږ دوی په یو کپسول کې پوښ کړي دي. دا هم د دې له کبله پوښ کړي دي چې د معدې تیزاب په مقابل کې دوی مقاوم نه دي، یعنی د معدې تیزاب دا دوا له منځه وړي. نو موږ د دې لپاره دوی ته پوښ اچولی تر څو پورې د معدې د تیزابو نه وساتل شي. کله چې دوی 0.5 یا 1.5 نم ته ورسیږي نو په 2.5 نم کې دوی بیا ریلیز کېږي، یعنی هلته بیا محیط القلي وي، تیزاب دومره زیات نه وي، نو دوی له منځه نه ځي. نو په همدې خاطر باندې چې وروسته به بیا موږ په فارماکاینټیک کې ووایو دوی موږ په نهارې باندې خورو، یعنی کله چې غذا وخورو په معده کې د اسیدو مقدار زیاتېږي بیا PPI له منځه ځي. نو دوی موږ په نهارې خوري چې دوی تر مخ له غذا نه 1.5 نیم ته ورسیږي. کله چې معدې ته نوموړي درمل لاړ شي او وینې ته جذب شي کولمول لارې، نو بیا دوی پریتل سیل ته ځان رسوي. د معدې په دیوال کې مختلفې حجرې شتون لري چې د هغو په هیسټالوژي کې تاسې باید ولولئ. نو هغلته یو پریتل سیل ده، د هغو له جملې نه همدارقم چیف سیل ده او نورې حجرې هم شتون لري. نو پریتل سیل چې ده دا د تیزابو د تولید وظیفه په غاړه لري. دلته په شکل کې تاسو پریتل سیل وینئ یا پریتل حجره. دا سیل چې ده پروتون پمپ په دې حجره کې شتون لري یا هایدروجن پوتاشیم ATPase. دا دواړه یوه خبره ده، هایدروجن پوتاشیم ATPase یا پروتون پمپ. موږ ویلي چې مختلفو عواملو په اساس یا تنبیهاتو په اساس باندې د معدې تیزاب تولیدیږي چې د هغو له جملې نه ګاسټرین ده، هیستامین ده او اسیتالکولین ده. دا درې مواد د معدې د تیزابو د تولید سبب کیږي او د پروتون پمپ د فعالولو سبب کیږي. لکه په تیره ویډیو کې موږ H2 بلاکر یا د هیستامین د اغذي بلاکر وویلي چې هغوی د تیزابو د کمښت سبب کیږي. دلته پروتون پمپ انهیبیټر وایي یا هایدروجن پوتاشیم ATPase انهیبیټر. کله چې دا درمل د وینې له لارې جذب شي پریتل سیل ته ځان رسوي او د هایدروجن پوتاشیم ATPase پمپ پورې ځان نښلوي او د هغه د پلاک کېدلو سبب کیږي. کله چې دا پمپ پلاک شي نو هایدروجن به د پمپ لارې نه د معدې هغه لومین ته یا داخل د معدې ته را افراز نشي. نو کله چې هایدروجن بلاک شي نو د HCl په تولید کې هایدروجن او کلورین چې ده مهم رول لري، د همدونه جوړیږي. نو هایدروجن چې افراز نشي HCl به جوړ نشي یا د معدې تیزاب به جوړ نشي.
نو په دې میخانیکیت باندې د معدې د تیزابو د کمښت سبب ګرځي یا د نحیې سبب ګرځي چې د معدې تیزاب د پروتون پمپ انهیبیټر په واسطه باندې 90% بلاک کیږي. دلته د پی پی آی ډولونه تاسو وینئ مختلف ډولونه لري چې 6 ډوله موجود دي. غول جملې نه اومیفرازول ده او دا اندازه ده چې 60 میلی ګرام او 40 میلی ګرام لري. پینټاپرازول ده 40 میلی ګرام لري. ایزومیفرازول ده 10 میلی ګرام همدارقم 40 هم لري. لینسوپرازول ده 60 میلی ګرام 10 میلی ګرام. روبیپرازول د 60 میلی ګرام همدارقم یو بل هم ده چې ډوکسولنسوفرازول هم ورته ویل کېږي هم بازار کې موجود ده. اوس راځو د پی پی آیو هغه استعمال ته چې په کوم ځای کې دوی د تداوي په خاطر باندې استعمالیږي. دا درمل ډیر زیاته کچه یا پراخه کچه باندې استعمالیږي. اول د دوی انډیکیشن چې د استعمال چې دغه جړ د یا ګسترو ایزاپوجل ریفلیکس ډیزیز په دې ناروغۍ کې د معدې تیزاب مرۍ ته ځي او په مرۍ کې زخم رامنځته کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره موږ پی پی آی ناروغ ته توصیه کوو ترڅو پورې د معدې تیزاب راکم کړي او د مرۍ د زخم په جوړېدو کې مرسته وکړي. بل ایروسیو ایزوفاجایټس ده، دا هم د جرد له کبله رامنځته کېږي. کله چې بار بار د معدې تیزاب مرۍ ته ځي نو هغلته یو ایزوفاجایټس یا د مرۍ التهاب رامنځته کوي چې د مخنیوي په خاطر باندې هم پی پی آی کارول کېږي. بل ډوډنل السر ده چې د اثناء شهر کې زخم رامنځته کېږي یا همدارقم ګسټریک السر ده چې په معده کې زخم رامنځته کېږي. نو دوی د رغېدو لپاره هم د پی پی آی نه استفاده کوم. بل زولنجریلسن سنډروم ده، دا داسې یو سنډروم چې په دې حالت کې د معدې تیزاب په ډېره زیاته پیمانه باندې تولیدېږي او د معدې د دیوال د تخریب سبب کېږي. نو د دې تیزابو د مخنیوي لپاره موږ د پی پی آی نه استفاده کوو. بل انسیډ ان اسپرین انډیوسډ السر ده، یعنی هغه د معدې زخم چې د انسیډ درملو لکه بروفین، نیفروکسین، پیریکزیکام د دې له کبله رامنځته کېږي. انسیډ به انشاءالله بیا ووایي د هضمي سیستم فارماکولوژي کې چې څنګه د زخم د راپیدا کېدلو سبب وي. همدارقم د درد په فارماکولوژي کې یا انټي انفلامټري کې به دا بیا ووایي چې انسیډ لکه بروفین او اسپرین هم د زخم د رامنځته کېدو سبب نو د دوی د مخنیوي په خاطر باندې موږ ورسره پی پی آی یو ځای ورکوو ترڅو پورې د معدې زخم رامنځته نشي. بل د سټریس السر د وقایې دپاره، سټریس السر لکه په اوله ویډیو کې موږ هم ویلې چې کله چې ناروغ عاجل وارډ کې یا په شبخانه کې بستري نو هغه ته سټریس پیدا کېږي. دې له کبله معدې تیزاب تولید زیاتېږي او ناروغ چې د معدې زخم ورته پیدا کېږي. نو دوی د مخنیوي لپاره موږ په وقایوي ډول باندې ناروغ ته پی پی آی ورکوو. بل په ایچ پایلوري کې هم کارول کېږي. ایچ پایلوري د معدې یو میکروبي حالت ده، یعنی معدې په زخم کې کله چې یوه بکتریا د هیلیکوباکټر فایلور په نوم باندې بکتریا ده دا په زخم کې ځای په ځای شي دې حالت ته ایچ پایلوري ویل کېږي. بیا به وروسته ایچ پایلوري ووایو چې هغو لپاره بیا انټي بیوټیک کاروو، همدارقم پی پی آی یو ځای ورسره کاروو ترڅو د زخم په رغېدلو کې مرسته وکړي. نو دا ټول د پی پی آی د استعمال ځایونه دي. اوس راځو د دې درملو فارماکوکاینیټیک ته، یعنی دا درمل څنګه خپل هغه د بدن نه چې تیریږي یا په کوم ډول باندې چې دا د بدن نه تیریږي بیرته افرازیږي، یعنی د درملو حرکت په بدن کې هغې ته فارماکوکاینیټیک ویل کېږي. دا درمل چې دي 10 نه تر 15 منټه مخکې له غذا نه باید وخوړل شي. مخکې موږ هم ویلې چې دوی چې دي د معدې تیزابو په مقابل کې مقاوم نه دي. کله چې له غذا سره یو ځای وخوړل شي یا وروسته وخوړل شي نو د معدې تیزاب د دوی د تخریب سبب کېږي. نو باید مخکې له غذا نه وخوړل شي او د ورځې یو وار او که چیرې د معدې زخم ډیر شدید وي بیا 2 ځلې هم ورکول کېږي. اورالي موجود دي او همدارقم ته آی وي یا د رګ له لارې هم اخیستل کېږي. لکه تاسو په شکلو کې وینئ دا چې دي انجکشنې دي او دا چې دي آی وي کپسولې دي. لکه مثلا پینتاپرازول چې دي دا د انجکشن په ډول موجود دي. میفرازول او ایزومیفرازول هم د انجکشن په ډول باندې موجود دي. دوی چې دي د یورین او فیسیز د یعنې د غایطه موادو او ادرار لارې نه اطراح کېږي له بدن. همدارقم پریګننسي کې هم ورکول کېږي، کوم مشکل نه لري، خو باید پریګننسي کې چې ده په ډیر احتیاط سره وکارول شي.
بل راځو د پی پی آی ساید افیکټو ته، یعنی کوم ساید افیکټ د پی پی آی له کبله رامنځته کیدای شي. د پی پی آی ساید افیکټ یا جانبي عوارض یو څه ده د کلوپیډوګرول چې ده د هغه د میتابولایتو کمښت ده. که چیرې یو کس پی پی آی اخلي هغوی بیا باید کلوپیډوګرول وانخلي. کلوپیډوګرول چې ده دغه انټي کواګولانټ ده، یعنی د کواګولیشن یا د وینې د کلټ کېدو نه مخنیوی کوي. اکثره وخت له اسپرین سره یو ځای کارول کیږي. نو کله چې یو کس پی پی آی اخلي باید کلوپیډوګرول ورسره یو ځای ونه خوري، ځکه پی پی آی چې دي د کلوپیډوګرول چې دي نه پرېږدي چې اکټیو شکل ته واوړي یا فعال شکل ته واوړي او خپله وظیفه نشي ترسره کولی. بل د فرکچرز یا د هډوکو د ماتېدلو خطر زیاتوي، ځکه پی پی آی چې دي د کلسیم ابزرپشن یا جذب کموي. نو ریسک اف فرکچر دا چې دا زیاتوي که چیرې د لانګ ټرم دپاره وکارول شي، یعنې اوږدمهاله ډول باندې. بل د ویټامین بي 12 د جذب د کمښت سبب کیږي چې د له کبله کمخوني هم رامنځته کیږي. همدارقم ته د کلسیم کاربونیټ د ابزرپشن د کمښت سبب کیږي، یعنې کلسیم کاربونیټ د معدې لارې نه چې کله موږ پی پی آی کاروو بیا د معدې لارې نه کلسیم کاربونیټ ورسره ورکوو، نو هغه هم نه جذبیږي، د هغوی په جذب کې مداخله کوي. نو بیا د دې کلسیم کاربونیټ په جای باندې موږ ورسره کلسیم سیټریټ ورکوو چې په هغو باندې پی پی آی بیا تاثیر نه لري. بل چې د ډایریا ده او نیمونیا ده، دا دواړه چې د میکروبونو له کبله را پیدا کیږي. ډایریا یا اسهال او نیمونیا یا سینه بغل. پی پی آی چې دي د ایچ سی ایلو یا هایدروکلوریک اسید د تولید د کمښت سبب کیږي. نو هایدروکلوریک اسید چې دي دغه یو ضد میکروب خاصیت دی، د میکروبو وژونکی خاصیت لري. کله چې موږ ایچ سی ایل یا هایدروکلوریک اسید را کم کړو نو مختلف میکروبونه چې دي په کولمو کې ځای په ځای کیږي او د اسهال سبب کیږي. همدارقم د سږو ته هم تلای شي، ځکه سږو کې هم چې د میکروبونه کوم چې دي هغه د دغو ایچ سی ایلو په واسطه باندې وژل کیږي، یعنې معدې لارې نه سږو ته هم میکروبونه داخلیدای شي. کله چې ایچ سی ایل زیات وي میکروبو د وژلو سبب کیږي او نیمونیا نه رامنځته کیږي. کله چې ایچ سی ایل کم شي نو د نیمونیا سبب کیږي. بل یو ملګري پوښتنه کړې وه تاسو کوم هغه ریفرنس کاروئ. ریفرنس د موږ چې ده هغه لیفنکارټ فارماکالوجي ده، تاسو یې کتلی شئ چې 540 صفحه تقریبا ګاسترو انټسټینل سیستم فارماکالوجي ده، هماغه پسې مطالعه کولی شئ. او که کوم نوې پوښتنه یا سوال لرئ د موږ واتساپ شمېرې سره هم رابطه کولی شئ، موږ به انشاءالله ورته جواب کوو.